رحمت الله نبیل د غزنی برید کې د هند لپاره د القاعدې شبکې 12 غړي وژل شوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د جمهوریت نظام د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د تازه برید په اړه د خپلو سرچینو له قوله لیکلي دي چې په دې برید کې د هند لپاره د القاعدې شبکې 12 جنګیالي وژل شوي دي. نوموړي ویلي د هند قارې لپاره د القاعدې شبکې څانګه په پاکستان، هند، میانمار او بنګلادیش کې په خپل ادعا د اسلامي نظام د راوستلو لپاره جګړه پر مخ وړي. د دوی مهم روایت په دې هیوادونو کې د خلافت رامنځته کول دي. دغه بې پیلوټه الوتکه په پاکستان کې له هوایي اډې څخه راالوتې وه. ځایي خبریالان وایي په غزني کې له څه مودې راهیسې د القاعده ډلې جنګیالي او قوماندان لیدل شوي دي. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.